په ویډیو کې زه تاسو ته دوه نوي شیان درکوم، یو ډیکریز انډنټ دی، بل انکریز انډنټ دی. په انګریزي، په پښتو، په عربي، په مختلفو ژبو کې یوه قاعده ده چې هر وخت پاراګراف شروع کېږي، د هغو په شروع کې باید یو څه فاصله وي. دغه زموږ پاراګراف دی، نو د پاراګراف په دغه سر کې باید داسې لږ څه فاصله وي، دغه ته انډنټ وایي. دا څنګه موږ کړی چې په مسلکي شکل باندې دا په کمپیوټر کې راولو. دغه پاراګراف به انتخاب کړئ، پاراګراف هم چې انتخاب کړه، نو تاسو به راشئ دغه د هوم مینو کې په دغه ځای کې د انډنټ، ډیکریز انډنټ او انکریز انډنټ. ډیکریز انډنټ چې موږ ووایو په دغه کې د موږ البته دا به دا انتخاب کړو. ډیکریز د دو نه ستی نور نه کمي، د دو په خاطر دغه په آخري حد یا په چپه خوا کې په آخري مقدار کې قرار، په ښي خوا ته موږ کړلی شو چې دا انتقال کړو. صحیح شو؟ تاسو په کومه ساحه کې غواړئ، نو دو پاراګراف ته وګورئ او دو پاراګراف ته وګورئ، دا دواړه فرق لري. اوس تاسو غواړئ چې دا بیرته راولئ اولي حالت ته، نو تاسو به چپه انډنټ ووایئ یا لیفټ انډنټ به ووایئ، د دو دا ساحه ورته غټولی شئ. صحیح شو؟ دا یو. نو بیا مو په یاد وي چې هوم مینو ته به راشئ، په هوم مینو کې تاسو به دلته انډنټونه پیدا کړئ، انکریز انډنټ او ډیکریز انډنټ. د هر پاراګراف لپاره خصوصا که چېرې تاسو علمي مقالې لیکئ یا ژورنالونه لیکئ یا کتاب لیکئ، په هغو کې معمول د تاسو نه دغه د ژورنال غواړي چې تاسو سره کوم دا انډنټ ورته تغییرولی شئ.